دی وخت کې دی اسلام نه دی راوړی، ډېر جاهلیت دور کې دی. دی ورته ها زما ګناه او زما جرم د الله د عرش نم لوی ده. نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته بیا یو تپوس کوي، بیا اخره کې ورته نبی علیہ السلام فرمای اے نوجوانا ستا دغه ګناه او جرم د الله د رحم نم لوی دی. دی خاموش شو. نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته تپوس کوي لګون تیر وضاحت وکړه ستا جرم سره ستا ګناه سره. دی ورته وای د الله رسوله ما تر اوسه پوری ایمان نه راوړی، ما تر اوسه پوری ایمان نه دی راوړی. مونږ د ابو جهل په دین باندې یو، مونږ د عربو په دین باندې یو، مونږ د جاهلیت په دور کې یو. زمونږ په زمانه کې د ابو جهل قانون نافذ وو. ابو جهل زمونږ مذهبي مشر وو، ابو جهل زمونږ سیاسی مشر وو. ویل د ابو جهل قانون داو که کم کور کې زمونږ په علاقه کې یو ماشومه وشي، کم کور کې په کم علاقه کې یو زنانه اولاد وشي، د یو سړی لور وشي، نو په دې کور کې دغه لور تر ژوندي اوسېدو حق نه وو. دا لور د دې قانون داو چې دا بر اخلي په ځمکه کې به دا ژوندی خخه. ویل زما کور کې که د واده نه وروسته چې کله اولنې اولاد وشو دا زما لور وشوه. ویل ما نه مور پټکله، زما دی بیبی د ماشومې مور زمانه دا مور دا ماشومه پټکړه، دای د ماماګانو کرا ولېګل، دای د خپل پلار کې ولېګل، الته زمانه دا پټکړې ده. څه زمانه تیریږي زما د ذهن نه خبره ووته. کال تیر شو، دویم کال تیر شو، دریم کال تیر شو، سلورم کال تیر شو، بل ورځ زما د ذهن نه خبره وتی را ما دیاړي کړی ده د الله رسول ما مزدوری کړی د کور تر عالمه. زما کور کې یو ماشومه ده، زم د مندرخیلو مسلمانانو تاسو په ذهن کې وي تاسو کې کم خلق شادي شوده دي، تاسو کې کم خلق صاحب اولاد دي، دا غوی په ذهن کې وي. کله انسان کور تراشي د کور کې یو بچی دی، د کور کې یو بچی ده، د یو زوی دی، د یو لور ده، هغه د 2 کالو د 4 کالو ده. انسان انتهایی ستړی شوی، انسان انتهایی پریشان وي. او کله محترم کور تراشي د خپل اولاد انسان تر نږدې شي، د سینې سره نږدې کی دی ورته وړو کې خبري وکي، د سره محترم د انسان تکاوت هم ختم شي، د انسان پریشانی هم ختم شي، د انسان ستړیواله هم ختم شي. دا نوجوان وای زکور تر عالمه زما کور کې 4 کالو یو ماشومه ده، ډېر خسته خبري کوي. ما خواله رااله، ما ته چوته غیږ تر وخته، ماله غاړی راکړه، ما ته خبري شروع کړې، ما ته وی بابا ما سره خبري شروع کړې. ما دا ماشومه انتهایی خوښ شو، زما ستړیواله دې سره ختم شو. مې د مور نه تاسو کو دا ماشومه سوق ده، مورې زمانه حل او خبره پټي. ویل په قلاره جکله زما د خزه پوي شو، زما د بیبي پوي شو چې ماشومي زما زړه کې زیونیو، د ماشومي سره زما مینه او محبت پیدا شو. ویل ماته وی چې دا زمونږ هغه لور ده چې 4 کال مخکې زمونږ په کور کې شوی و، وها ما دا پټکړی و چې چرته غلطه اراده ونه کې، چرته رخاورو د لاندې نه کې، چرته ردی معصوم خون و نخلي. ویل دا مې د ماماګانو کړلې غلی و 4 کال الته شوی دي، نن ما د کور تر واستره. ویل ما نه بیا تاسو کو ما نه یو واده واغستا چې دا زمونږ اول اولاد دې ته وسنوي. ها ټیک ده که آینده زمونږ نه زنانه اولاد وشي، زمونږ لونه وشي، ټیک ده هغه بیا خخي کې بیا ته اختیار شته، خو دې ته وسنوي. دی وی بل ورځ چوک کې ولاړیم، بازار کې ولاړیم، ابو جهل راغې زما ګریوان ته لاس راواچو، ما ته وی پلان کیا زه خبر شوم ستا کور کې یو ماشومه جنۍ شوی، یو جنۍ شوی دا هغه 3 کال 4 کال شوی د ستا کور کې تر اوسه پورې هغه ژوندۍ ده. لږ سات پس به زما پولیس ستا کور ته درځي، ستا په کور کې به ستا ماشومه ستا مخې په مخ زمکه راکني، هغې کې به خخی، زما پولیس به درځي، ستا لور به ستا د مخې وجني. ویل مونږ دا عیب ګڼو، مونږ دا یو ډېر لویه بدي ګڼله، مونږ دا یو لوی پیغور ګڼو چې زما لور به غټه شي، دا به بل کور ته واده شي، دا به دې ته به بل ښځه وویله شي، دې ته به بل بیبي وویله شي. حالانکه محترمو د آیات ساتئ کله چې انسان کې دین نه د دنه الله عقل هم واخلي. اوس ماوی دا عرب په دې باندې نه پوهېده چې د الله بنده چې دا ستا لور د بل کور ته ځي، نو دا ستا کور کې چې ناسته ده دا خو هم د چا لور ده که نه؟ که ستا لور د بل کور ته ځي، دا ستا کور کې چې ناسته ولې دا چا لور نه ده؟ تاسو توجه نشته دي، دا چا لور نه ده. بهرحال دی وایي زه د یری نه کور ته رالمه، زه یری راغستی ومه، زه دهشت راغستی ومه، زه خپل ضد او جهل راغستی ومه. زه کور ته رالم، د دې ماشومې مور ته مې وویله، ما ورته وویله دا ماشومه ماما کره بوځم، دې ته کپړې ور واغونده، دا تیاره کړه. ویل هغې ښه تیاره کړه، ما
تسکوره ګینتری او بیلچر اغستره دروازې نه مې بهرې خدي ماشومه مې د مور نه راواغست غیږ کې الته بار مې تسکوره او ګینتری او بیلچر ځان سره واغست روان شوم مزل کوم روان یم د ماشومه ما سره خبرې کوي یو طرف ته زړه دردم شروع کوي بل طرف ته زد او جاهلیت هم په ما باندې سور دي یو طرف ته ما د ماشومې هغه مینه امرا کاږي بل طرف ته هغه یره او بل طرف ته هغه زد او بل طرف ته هغه جهل ام په ما باندې غلبه کړی دا زه ځنګل ته روان یم ماشومه مان لاره کې تپوس کې ډیر زیات مظلم وکړو ماشومه یو ځکه لاره کې تپوس کې ما ته وی بابا دلته خو زماره ماما کور نشته ته ما چرته بوزي ولته بار بار تپوس کې داخله مې یو گزار ورلو والا ما ورته خاموش شه ول ذکر دې په دې خبرو سره زما زړه دې طرف ته نورم مایل کیږي د سره زما مینه او محبت نورم زیاتیږي ما یو گزار د دې مخ وو د دې خلمې ول ما ورته خاموش شه ولدا مې خاموش له یو زیته ورسېدم دلته مې ماشومه کې خو دا ماشومه مې ودروله په دې ځکه ګندري او تسکوره مې راواغست زیرا کنما دلته یو کندرا کنما محترمو انسان سوچ وکي کم از کم د اسلام نه انسان لری شي د دین نه انسان لری شي دا زړه څومره سخت شي د زړه باندې څومره مهر وهل شي د زړه باندې د مهرباني دروازې څومره بندي شي د دې زړه نه د رحم ماده په کومه طریقې سره ختم شي دا انسان وای دی وای ز کندرا کنما ز قبر را کنما زما دی ماشومی هغه زما لوپټه خپل لوپټه صادر ور سره دی زما دی ګیره کې دوړه راځي ول دا دوړه وشګي زما دی ګیره نه سنډي ماشومی تر دې خبره علم نشته چې لږ سات پس زما د ژوند خاتمه کوي دا کند زماره مرګ د پاره تیارې کوي خو ول دې زیرا کني ز زیرا کنم زما دی بچی ته پته نشته د دې سره خپل لوپټه ور سره د زما ګیره سنډي ول لږ سات پس چې کله اغزه خجور شو ما ماشوم را واغست دې کند ته مور گزار کړه ماشومه ته پته لګیدا ځکه ماشومانو علم کیو چې د عربو جاهل خلک د عربو په دغه جهالت دور کې خلک په خپل کور کې ماشومانی نه پریدي دا په بخت زمکه باندې د ژوندیو سیدو حق دی لنور کې د زمکه کې خخی ول ماته ماشومه आवाज وکړو ماته وی بابا ته ما ولې خخی بابا ما ستا کور کې سبد استا سره کړی دا بابا ما پرید پوره ژوند او ژوندۍ به ستا کور ته نظر زما د ځنګل کې مې پریدوا ژوندۍ به د ځنګل کې تیروما بابا ستا کور ته به عمر نظر زما ما ستا سره بد څه کړی دا الله لپاره ما مخ او ما پریدوا نبی علیہ الصلوۃ والسلام واقعي اوري نبی علیہ الصلوۃ والسلام سترګو مبارک نو غټي غټي اوخ کې بېږي جاړي د نبی علیہ الصلوۃ والسلام صحابه ناشتي د نبی علیہ الصلوۃ والسلام صحابه جاړي نبی علیہ الصلوۃ والسلام ام په جړه دي د نبی علیہ الصلوۃ والسلام سترګو مبارک نو ام اوخ کې روان دي د نبی علیہ الصلوۃ والسلام صحابه کم مجلس دي هغه صحابه په سرو کې ام اوخ کې بېږي صحابه هم جاړي دا نو جوان ورته وي دا الله رسول سلويخ شپې وشوي ما خپل اغلور خخه کړی دا ما په خاوري اړولې دي ذکر تر اغلم د الله رسول او د کې دین شمه کله چې زه د شم زما سترګې بند شي زما غلور مال خوب کې راشي هغه حالاتینم زم د قیامت ورځ دا د حشر میدان قائم شوه دی د الله عدالت او دربار لګیدل دی دا ماشومه ما تراشي ما د غیګ ما د گریوان نه رانیسی ما ته وی بابا ما ستا سره ثبت کړیو بابا ستا زما د ژوند چراغ ولی ختمو بابا تا زما د ژوند خاتمه ولی کولا ول د الله عدالت لګیدل دی ما د الله مخې ته بوزي زما گریوان کې لاس دی تپوس کیږي به ای ذنب قتلت د دې ماشومه ګناه سوا د دې ماشومه جرم سو چې دا په مخ د زمکه باندې ژوندۍ نو پات تاسو نو پریخي بهرحال دی ورته وي د الله رسوله کلم چې ودیم دغه حالاتي نه ما د الله رسول زرا غلم ماتم معافي ملاوي دی شي نبی علیہ الصلوۃ والسلام جاړي دته وي اے نوجوانا واقعي تا تمر لوی ګناه کړی دا چې د الله د کائناتو نم لوی ګناه دا واقعي تا تمر لوی ګناه کړی دا په دغه ورځ باندې د غصې د لاسه د الله عرش خو زیدل دی په دغه وخت باندې د الله غصه انتهایی هغه جوش کې راغلی دا یقینا تا تمر لوی ګناه کړی دا چې په مخ د زمکه ر دې سره بل ګناه نشي سمې دی به نبی علیہ الصلوۃ والسلام دیته وي اے نوجوانا رازنن په صدق دل سره نن پر اشتیاز له سره توبه وباسا الاسلام يهدم ما كان
قبله مخکې کوم ګناه کړی د داغینه توبه وباسا اسلام راوړه ان شاء الله العزیز الاسلام يهدم ما كان قبله انسان مسلمان شي اسلام راوړي په اسلام راوړو سره مخکینی ګناهونه د انسان ختم شي بیا نبی صلی الله علیه وسلم اعلان وکړو زم د نن زمانه نوجوانانو د نن زمانه زنانو ته ويم زما خويند میاندو ته ويم د نبی صلی الله علیه وسلم دغه ارشاد د اوریدو قابل دی د نبی صلی الله علیه وسلم دغه ارشاد په خپل ځل کې د لیکلو قابل